بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو اوریدونکو او هغه مسلمانانو ورونو چې د آنلاین صرافي په اړه باندې پوښتنه کوي او غواړي چې په دې اړه باندې ځان ته معلومات پیدا کړي، نو آنلاین صرافي یا فورکس یا د کرنسیو د روپیو د دې تجارت دا په دیو زمانه کې داسې یو تجارت رامنځته سوی ده چې په دغه بازار کې صرف د روپیو خارجي روپی یو د بل په مابین کې تبادله کېږي چې دې ته دوی آنلاین صرافي یا فورکس هم ورته وایي. نو یو وارې لږ لنډ د دغه سیستم هغه تعریف کوم په لنډو الفاظو کې چې دا څنګه کول کېږي، اگر چې دغه د کرنسیو بازار خپل منځ کې ډیر صورتونه لري، خو دا زه په عمومي صورت باندې بحث کوم، خو چې دا یو صورت خلک پوښتنه کوي په دغه صورت باندې لږ وضاحت کوم. دا په افغانستان کې چې اوس رایج سوی ده داسې یو ترتیب ده چې مثلا یو ځوان ده، یو سړی ده، په دغه سیستم کې $100 داخل کړل. کله چې $100 په دې سیستم کې داخل کړل او د سیستم ته ور واچول، نو هغه سیستم والا دوی ته په دغه روپیو باندې تجارت کوي. اوس دغه تجارت داسې مخ ته ځي چې دغه سیستم کې خو د دنیا ډیرو انسانانو پیسې اچولی دي، په میلیونونو په میلیاردونو روپۍ په دې سیستم کې موجودی دي. نو کله چې نن ورځ راغله، نن ورځ مثلا ماته دی په دغه پیسو باندې په دې ټولو سیستم کې چې څومره پیسې موجودی دي په دې پیسو باندې دوی په دغه د کرنسیو په بازار کې چې د انټرنېټ له لارې نه کېږي، دوی هغه بازار ګوري چې نن مثلا په کوم ځای کې ډالر ارزانه ده، نو چې په کوم ځای کې ډالر ارزانه وي نو دوی یې واخلي په دغه روپیو باندې چې دا د امام سل دی پکې او د بل چې په میلیونونو یا په میلیاردونو یا په هر څومره چې دي، بیا په همدغه ورځ کې دوی کوشش کوي چې یو ورې واخیسته، بیا دوی کوشش کوي چې دغه پیسې اوس په دغه پیسې چې واخیستلې بیرته خرڅ کړي. بیا دوی بازار ګوري، د کرنسیو د پیسو د عملاتو خارجي اسعارو بازار ویني. نو هلته چې دوی بازار وکته، نو په بازار کې معلومات ورته وسو چې مثلا په پلانکي وطن کې یا په پلانکي سیستم کې هلته هغه ډالر قیمته ده، نو دوی په هغه باندې خرڅ کړي، نو وایخیست ارزانه خرڅ قیمته، نو دغه ګټه په دغه ډالرو باندې چې د ما او د بل دی په دوی تقسیموي، نو هر یو ته خپله ګټه رسیږي. نو ډیر ورونه په دغه ورځو کې په دغه آنلاین صرافي کې ور داخل سوي دي او د علماو قسمه فتواوې په باندې راغلي دي. نو مانم تقریبا ډیرو ملګرو په دې اړه باندې پوښتنه کوله، نو زه به م اوس د دغې په اړه باندې انشاءالله الله دې وکړي چې زه حق ته پکې ورسېږم، خپل طرف نه د دې شرعي حکم بیان کما. چونکې د ما په دغه مسئله باندې چې کوم حکم زه بیانوم دا یو څه علمي سخت ده، نو کیدلی سي د ما په مسئله باندې په اسانه باندې څوک پوه نسي، چونکې دا یو علمي مسئله ده. حاصل به داسې وایم د آنلاین صرافي یا فورکس یا د کرنسیو په بازار کې تجارت کول، همدغه تجارت کول د کرنسیو تجارت، د پیسو د عملاتو تجارت کول، دا په اسلام کې ناروا او ناجائزه ده. ولی ناروا او ناجائزه ده؟ چونکې دغه مسئله په اوس عصر کې را پیدا سوي. په پخواني زمانه کې د کرنسیو معامله یا د کرنسیو بازار یا د کرنسیو تجارت دا په پخوا زمانه کې وجود نه درلود. امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې یوه خبره کړې ده، هلته دی په خپل کتاب احیاء العلوم 4 جلد کې په کتاب الصبر و شکر
بیان التمیز ما یحبه الله تعالی عما یکرهه تر دغه عنوان لاندې چې 4 جول 109 صفحه ده. دلته په دې باندې یو بحث امام غزالی کوي. داسې علمي بحث ده، داسې فلسفه‌یي بحث ده چې کړی هغه زمانه کې ده، اما چون کې دا مسئله هغه زمانه کې وه نه اوس زمانه کې راپیکه سوې ده، نو تطبیق او تحقیق یې د اوس زمانې ده. نو اوله خبر داسې ده، دا پیسې چې دینار و درهم دي، دا الله عز وجل د تقویم د اشیاو دپاره پیدا کړي دي. معنا دغه روپۍ چې الله پیدا کړي د دې دپاره یې پیدا کړي چې په دې باندې د شیانو قیمتونه معلوموي. دا د حاکم حیثیت لري، لکه فیصله کوونکی. په یوه ټولنه کې حاکم ته ضرورت شته چې د انسانانو په مابین کې فیصله وکړي. نو دا پیسې الله عز وجل د دې دپاره پیدا کړي، دینار و درهم یا دا نورې روپۍ، چې دا د شیانو په مابین کې تقویم وکړي، یعنی د هغې قیمت معلوم کړي او د هغې په مابین کې عادلانه فیصله وکړي. هغه څنګه؟ مثلا یو سړی ده، هغه اوښ لري، بل سړی ده هغه زعفران لري، و زه اوښ لرم، بل سړی د زعفران لري. زه دا اوښ خرڅوم، هغه بل سړي سره زعفران دي. اوس یو اوښ چې زه خرڅوم، څومره زعفران باید دی ماته راکي د دې اوښ په مقابل کې؟ نو دا خو معلومه نه ده چې ماته اوس د اوښ په مقابل کې دی څومره زعفران راکي. خو کله چې دینار و درهم روپیو ته ورولو، نو اوښ به مونږ قیمت کو چې په 2 روپیو باندې ده. روپیو ته مو چې ورولو، اوښ یې مونږ ته قیمت که مثلا په 100 دیناره باندې، نو په 100 دیناره باندې اوښ سو. اوس مونږ به د 100 دینارو اندازه قدر ته زعفران راواخلو، چې زعفران د 100 دینارو څومره زعفران کیږي. نو چې معلوم وکړل چې دومره مقدار یې سو، پس له دې نه مونږ هغه مقدار چې د زعفرانو معلوم سو چې د 100 دینارو دومره زعفران کیږي، اوس یې په اوښ باندې خرڅولی سو. مخکې د اوښ هغه چې څومره زعفرانو باید موږ د اوښ په مقابل کې ورکو نه و معلوم. اما کله مو چې پیسې منځته راوړلې، نو دا پیسې حاکمې سولې، د حاکم حیثیت یې غوره که. نو پیسو د حاکم حیثیت غوره که، دا یو عادل حاکم سو، او دا د دې لپاره الله عز وجل پیدا کړي دي پیسې چې تقویم یې وکړه. د اوښ تقویم و قیمت یې معلوم که، د هغه زعفرانو قیمت هم د سل دا یې معلوم که. نو پیسې اصل کې الله عز وجل پیدا کړي دي لپاره د تقویم د اشیاو، چې د شیانو قیمت په معلوم کړي، د اوښ، د زعفرانو، د موټر، د بل کور، د مځکې. نو دا پیسې الله پیدا کړي لپاره د قیمت د شیانو دپاره. او نو دا خو د حاکم یعنی فیصله کوونکی سو. دغه 100 دیناره باندې اوښ، هغه زعفران چې 100 دیناره سول باید تبادله سي. نو دا فیصله چا وکړله؟ اوس مثلا اوښ ده، څومره زعفران د اوښ په مقابل کې ورکو، دا فیصله چا نسوه کولی. قیمت ته مو چې وروړله روپیو ته، دا روپۍ دا دینار و درهم دا حاکم حیثیت غوره که. نو فیصله د روپۍ وکړله چې دغومره زعفران د اوښ په مقابل کې سول، نو دا د حاکم حیثیت غوره که. نو پیسې الله عز وجل چې پیدا کړي دي، مقصد یې دا ده چې هغې باندې تقویم د اشیاء وکړي او هغه د حاکم حیثیت غوره کړي. اوس که مونږ دغه اوس د کرنسیو کوم بازار چې ده، چې فورکس ده، چې په دې بازار کې ټول انسانان په دې مصروف دي چې یوه کرنسي د یو جنس کرنسي په بل باندې، یوه عمله په بل باندې، یو جنس روپۍ په بل جنس باندې، ټول بازار په همدغه کې مصروف ده. نو دلته تعطیل د حکم راغی، لکه پیسې خو الله د حاکم په حیثیت پیدا کړې ولې. نو چې په یو وطن کې یو حاکم مقرر وي، یو قاضي مقرر وي، یو حاکم مقرر وي، د دې لپاره چې فیصله پې وکړي. نو که ته راجګ سي د حاکم بندي کې، نو چې حاکم بندي کې فیصله به څوک کوي؟
نو فیصله خو معطله پاتې سوله. نو چې فیصله معطله پاتې سوله نو حاکم خو الله د دغه دپاره پیدا کړی و چې فیصلې وکړي، نه د دې دپاره چې تی بندي کړي، چې حاکم بندي کړي نو حکمونه ټول معطل پاتې سول. نو دا کفران سو، ځکه حاکم خو یو نعمت ده، نو ته چې هغه بندي کړي دا کفران د نعمت سو، کفران د نعمت ناروا او ناجایزه ده. اوس خبر دلته دا ده کله چې پیسې الله د حاکم په حیث پیدا کړي دي نو ته د پیسو نه د حاکمیت په عنوان باندې کار نه اخلي، بلکې تا خپله پیسې معطلې پرېښودلې، ته په دې تقویم د اشیاو نه کوي، خپله پیسې یو په بل باندې خرڅوي. نو چې په یو په بل باندې خرڅوي د کتاب، د میز، د ساعت، د کورتۍ د دې تقویم نه ور باندې کوي، نو دا خو پیدا سوی الله د حکمت د دغه حکمت دپاره و چې دی د حاکم حیثیت غوره کړي. نو تا د حاکمیت له حیثیت نه لرې کړي، اوس د حاکم حیثیت دی ور نه کړي، بلکې تا له دې نه دی معطل پرېښوده. نو امام غزالی رحمه الله وی دا کفران د نعمت ده، ځکه پیسې الله د حاکم او د تقویم دپاره پیدا کړې وي، تی چې د دغه هدف دپاره نه استعمالوي نو دا د نعمت کفران سو. نو کفران د نعمت دا ګناه، دا لویه ګناه د اسلام کې ناروا او ناجایزه ده. په نن عصر کې دغه د کرنسیو، د فورکس، د آنلاین صرافي کوم تجارتي بازارونه چې دي په دې ټول بازار کې معامله په روپیو باندې کېږي. روپۍ د تقویم د حاکمیت په حیث نه کارول کېږي، بلکې دا خپله پیسې مقصود ګرځېدلي. نو یو دلیل د نارواتوب د فورکس یعنی تجارت د کرنسیو یا تجارت خارجي اسعارو یعنی د دغه بازار ګرمول دا په اسلام کې ناروا ده. دغه د امام غزالی رحمه الله یوه خبره سوله. او دویمه خبر د نارواتوب دا د پیسې الله عز وجل وسیله پیدا کړې ده د نور شیانو دپاره، یعنی پیسې دا وسیله ده چې ته به بل شی پرې اخلي، کتاب به پې باندې اخلي، ساعت به پې باندې اخلي، تسبیح به پې باندې اخلي، دا وسیله ده. پیسې الله د دې دپاره نه دی پیدا کړي چې دا مقصود بذاته ده چې خپل پیسو نه به نفع اخلي. اوس پیسې مثلا دینار و درهم در سره د دې نه خو سړی نفع نه اخلي، پیسې به ته مصرفوي چې غوښه پې واخلي، ډوډۍ پې واخلي، کتاب پې واخلي، فرش پې باندې واخلي، میز پې باندې واخلي، د دې دپاره ده، یعنی دا وسیله ده. نو چې وسیله سوله ته به دا داسې نه استعمالوي چې عین پیسو نه یعنی د غرض په شکل استعمال کې همدا خپله مقصود وګرځوي، دا صحیح نه ده. امام غزالی رحمه الله وی من ملک، څوک چې د روپیو مالک سو، ملک کل شیء، څوک چې د روپیو مالک سو. کله چې یو سړی 1,00,000 روپۍ ولري نو د هر شي مالک سولې. یعنی څه مطلب؟ ته په دې روپیو باندې هر شی اخیستی سي، چوکۍ اخیستی سي، کتاب اخیستی سي، ساعت اخیستی سي، کمره اخیستی سي، موبایل اخیستلی سي ورباندې. خو من ملکه، که څوک مالک سو د صوبې، مثلا کالی دی واخیستل، لم یملک الا الصوبه، که ته اوس مثلا د دې کتاب مالک سولې نو چې د دې کتاب مالک سولی ته نور د هیڅ شي مالک هم نه یې ګرځېدلی، ته نه د دې کتاب مالک ګرځېدلی، د بل شي نه یې ګرځېدلی. اما چې د روپیو مالک سي د هر چي شي مالک ګرځېږي. یعنی څه مطلب؟ ته چې د روپیو مالک سوی د هر چي شي، ځکه پیسو هر چي اخیستل کیږي، اما ته چې د ساعت مالک سولی د هر چي نه سولی مالک، ځکه په ساعت باندې خو ته هر شی نسي اخیستلی. ته چې د کتاب مالک سولی هر شی نسي پې اخیستلی، ته چې د تسبو مالک سولی هر شی نسي پې اخیستلی، اما چې د روپیو مالک سولی هر شی پې اخیستلی سي. نو روپۍ اصل کې الله عز وجل پیدا کړي دي لپاره دی وسیله ده. دا وسیله غرض دی پاره ده، خپله پیسې، روپۍ، دینار و درهم غرض نه ده. یا په بل عنوان باندې داسې به وایو، دا روپۍ داسې دی لکه آینه غوندې. آینه خپله رنګ نه لري، مرآت، شیشه خپله رنګ نه لري، خو د نورو شیانو رنګونه پکې ښکاریږي. همداسې
درهم و دینار و روپۍ دا الله عز وجل د دې لپاره پیدا کړې ده چې په دې کې غرض نسته ده، لکه په آینه کې رنګ نسته ده، نو روپۍ هم غرض په دې کې نسته ده، بلکې دا وسیله د نورو اغراضو لپاره ده. پیسه دا وسیله ده لپاره د نورو د اغراضو لپاره. معنا پیسه الله دې لپاره پیدا کړي چې ته کتاب پې واخلي، ته میز پې واخلي، ته ساعت پې واخلي، ته تسبیح پې باندې واخلي. الله دې لپاره پیدا کړې ده. ښه، مونږ ظلم چاته وایو؟ د ظلم تعریف مونږ داسې کوو: وضع الشیء فی غیر محله. یو شی الله پیدا کړی د یو هدف لپاره ده، ته له هغه جنه په بل ځای کې کېږدې، دې ته مونږ ظلم وایو. نو امام غزالی رحمه الله وی روپۍ الله پیدا کړي وسیله ده، ته به دا روپۍ د وسیلې په مرتبه استعمالوي، ته به دا پیسه مقصود نه ګرځوي. نو نن د فورکس یا آنلاین تجارت یا د کرنسیو تجارت، دغه تجارت کې پیسه مقصود ګرځول سوې ده، وسیلې له مرتبې نه تللې ده. نو یو شی چې الله عز وجل جوړ کړی و، حکمت یو شی وي، تی مثلا وسیلې دپاره جوړ کړی، تی راواخلي هغه د بل غرض دپاره چې هغه مقصود و غرض وګرځوي، دې ته ظلم وایي. او ظلم په اسلام کې ناروا او ناجائز ده. دا بل علت ده د دې دپاره چې آنلاین کوم تجارتي سیستم د کرنسیو، د پیسو، د اسعارو، د خارجي روپیو، دا په اسلام کې ناروا او ناجائزه ده. امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې دا یوه بله خبر کړې ده. دریمه خبر امام غزالی رحمه الله چونکې یو لوی فیلسوف تیر سوی، د ده دغه علمي خبره تر نن نه 1000 کاله مخکې په دغه مسئله، چونکې هغه مسئله هغه زمانه کې دغه آنلاین کاروبار یا دغه د پیسو تجارت د دې بازار ګرمول دا په هغه زمانه کې نه و دا خبره کړې ده. اوس په اسلام کې ولې یوه روپۍ په 2 روپیو باندې ناروا ده؟ مثلا یو درهم راواخله، په 2 درهمو باندې خرڅول ناروا دي. ولې ناروا دي؟ امام غزالی رحمه الله د دې حکمت وایي. نو مسلمانانو ورونو، تاسې دې ته فکر وکئ. ناروا دا ده، حکمت پکې دا ده، که چیرته یوه روپۍ په 2 روپیو باندې روا سي، نو دلته به خلک ګټه وکړي په خپله دا روپیو کې، یعنی دا روپۍ به غرض وګرځېږي. موږ خو ویلې روپۍ وسیله ده، د دې په وسیله به ته ګټه کوې. نو چې یوه روپۍ دې ورکړه، په مقابل کې دې 2 روپۍ واخیستلې، نو دلته به دا انسانان په دې روپیو کې ګټه حاصله کړي ځان ته. نو بس دلته به ګټه دوی په پیسو کې کوي. یعنی معنا هغه بازار چې دا هم ډېره علمي خبر ده. نو مسلمانانو ورونو، دما دغه علمي خبرې ته لږ متوجه سه. اصل کې الله عز وجل چې دا دنیا پیدا کړې ده، نو مصالح د دغه عالم، د دغه دنیا مصالح باید لحاظ کړل سي او هغه ته فکر وکړل سي. الله عز وجل د دنیا د تجارت لپاره هم د عالم د دنیا یو مصلحت ده، باید دلته تجارت وسي. صنعت یعنی معنا کارخانې او فابریکې جوړې سي، باید دلته کسبونه ژوندي وي. مثلا نجاري ده، لکه په نن زمانه کې قسمه قسم کسبونه دي، دا را ژوندي سي او دنیا را آباد سي. نو د دنیا آبادی، د دنیا کې صنایع، حرفونه، کسبونه، تجارتونه، دا د دنیا او د دغه عالم مصلحت او له مصالحونه ده. که چیرته اوس امام غزالی رحمه الله وی یوه روپۍ په 2 روپۍ خرڅه کې، نو انسان که روا سي، نو انسانانو ګټه په روپیو کې وکړه، بس خلک به همدغه طرف ته را متوجه سي. ځکه به په دې روپیو کې ګټې کوي. یعنی کتاب به نه اخلي، کارخانه به نه جوړي، مځکه به نه آبادی، تجارت به نه کوي، غنم به نه کري، او پسې راتیر سه بلډینګ به بنا به بنایي نه کوي. ځکه په دغه باندې اخته سي چې روپۍ کې هغه د ګټه سته، یوه په 2 خرڅوم، ځکه هم دا ګټه ده که نه. خلک به ټول د روپیو په تجارت باندې مصروف سي چې دا اوس زمانه کې. نو روپۍ خو موږ مخکې ویلې دا وسیله ده،
خپله د دې په واسطه به کتاب اخلي بیا به ګټه پکې کوي خپله روپۍ په روپیو باندې ګټه د اسلام کې ځکه ناروا ګرځول سوي ده چې جنس په جنس باندې وي انسانان به ټول راټول سي د روپیو ګټې ته هلته به تجارت معطل پاتې سي هلته به کارخانې معطلې پاتې سي هلته به کسبونه انسانان نه زده کوي دا اوس زمانه کې تاسې فکر وکړئ مسلمانانو ورونو چې کله د آنلاین صرافي مسئله منځته راغلې ده دومره ځوانان مصروف دي د مدارسو طالبان د مکتبونو د پوهنتونونو محصلین چې زه بیخي د ډېرې پوښتنې نه داسې ستړی کړلمه دا ډېر وخت کېږي چې څنګه د حکم نو انسانان بس وایي چې اسانه ګټه ده نو انسانان دلته را متوجه سول د دې دپاره نو هلته تجارت پاتې سو صنعت پاتې سو د صنعت پرمختګ پاتې سو نو ټول انسانان به دې ته راټول سي نو انسانان خو ګټې پسې ګرځېږي نو که دا باب ورته خلاص کړي نو د دنیا مصالح باید سړی په نظر کې ونیسي د دنیا مصالح دا دي فابریکې باید جوړې سي کسبونه باید جوړ سي دنیا آباد سي تجارتونه ژوندي پاتې سي نو که چیرته موږ دغه معامله امام غزالي وایي که چیرته د 1 روپۍ په 2 روپۍ روا سوې وای نو هلته به دغه مصالح د دنیا ټول هلاک سوي ول او نیست و نابود به ګرځېدلي ول نو دا د امام غزالي رحمه الله خبر ده د دغه 3 واړو خبرو نه دا په صراحت سره معلومیږي چې آنلاین صرافي که څوک مانه دا سوال وکړي چې ته خو حنفي یې ولې د امام شافعي رحمه الله د کتاب نه حواله کې شافعي مذهبي نه زه یوه خبر کوم دغه مسئله مخکې کتابونو کې موجوده نه وله چونکې دغه فلسفه‌ایي بحث چې امام غزالي رحمه الله کړی ده د پیسو د حکمت د خلقت دپاره دغه مسئله تقریبا د دنیا علماو فیلسوفانو اقتصاد پوهانو منلې خبر ده ټول دغه خبر مني نو چې مني نن په فورکس یا په آنلاین صرافي سیستم کې یا د کرنسیو تجارت بازار دا ټول د دنیا د مصالحو خلاف ده دا ظلم ده که ځکه پیسې الله پیدا کړي دي څه دپاره دي وضع شیء او دا کفران د نعمت نو دا خبره امام غزالي رحمه الله په احیاء العلوم کې کړې ده امام غزالي رحمه الله احیاء العلوم 4 جل یو ښه علمي بحث ورباندې کړی ده دا یوه خبره سوله او بل د مونږ او تاسې د خپل عصر یو لوی محقق عالم علامه مفتی تقی عثماني حفظه الله یو کتاب جوړ کړی اسباب ازمة المالیه وعلاجها فی الضوء الشریعة الاسلامیه چې هغه په همدغه عنوان باندې یو علمي تحقیق کړی ده اسباب ازمة المالیه وعلاجها فی الضوء الشریعة الاسلامیه نو دغه کتاب مقصدم ټول همغه د امام غزالي رحمه الله خبرې دي یعنی له دنه داسې دی باندې د دنیا نړیوال علما راجمع سوي دي په د آنلاین سیستم یا د کرنسیو د بازار په مسئله باندې د دنیا اقتصاد پوهانو چې تر 2.5 پورې علما راجمع سوي د ټولې دنیا کافرانو مسلمانان او بیا په دې نظریې ورکړل سوي دي چې دغه بازار نننۍ نړۍ او د نننۍ نړۍ د مصالحو مطابق ده که نه او د اسلام نظریه کمه یوه ده پکې علامه مفتی تقی عثماني رحمه الله په دغه کتاب کې یو لوی علمي بحث کړی ده تقریبا ډېرو پاڼو باندې بحث کړی ده او هلته یې لیکلي دي د امام غزالي رحمه الله خبره نقل کړې ده نو هغه خو ما تاسې ته نقل کړله د خبرو په اوږدو کې د یوه خبره داسې کوي وایي په نن زمانه کې ټول هغه علما چې اقتصاد پوهان دي پس له امام غزالي نه د نننۍ نړۍ ټول اقتصاد پوهان یوه خبره کوي هغوی داسې وایي چې دا پیسې چې دا وسیله او مقیاس ده یعنی امام غزالي خو داسې ویلي چې پیسې الله پیدا کړي وسیله او مقیاس یعنی معنا د دې په واسطه باندې د شیانو قیمت معلوموي دا کتاب او دا کتاب زه سره خرڅوم خو قیمت خو یې نه ده معلوم څه رقم ته به خرڅوم قیمت کوم به دا میم قیمت که دا کتاب میم قیمت که نو خو دغه قیمت چې دا مقیاس د کتاب او د دې کتاب هغه
اندازه د پیسو یې چې ولګول هغه روپۍ سولې، قیمت اندازه یې چې ولګول هغه مقیاس پیسې سولې. نو امام مفتی تقی عثماني حفظه الله وایي دا اقتصاد پوهان د امام غزالي نه وروسته داسې وایي چې پیسې الله پیدا کړي دي لپاره د دې چې دا وسیله او مقیاس ده. اما نو دا د پیسو طبیعت ده، یعنی د پیسو طبیعت دا ده چې دا مقیاس او د تقویم د شي دپاره پیدا کړل سوي دي. اما ټول اقتصاد پوهان بیا د تبعیت د نقودو د پیسو د دې خلاف کوي. یو وری داسې وایي چې پیسې الله پیدا کړي د وسیلې دپاره دي. د نن عصر اقتصاد پوهان بیا له همدغې علمي خبرې او فلسفهي خبرې چې امام غزالي کړې له همدې مني یو ور اقتصاد پوهان، اما په عمل کې د دې خبرې خلاف کوي. خلاف دوی په دې معنا باندې کوي، دوی داسې وایي چې معنا بیا د وسیلې په شکل باندې نه مني، یو وری مني د وسیلې په شکل باندې علمي میدان کې، اما په عملی میدان کې بیا د وسیلې په نوم نه مني. هغه همدغه خبر ده چې دوی په فورکس یا په تجارت تعاملاتو کې د کرنسیو کې هلته بیا دوی پیسه مقصود ګرځولې ده، هلته وسیله نه ده ګرځولې. او سره له دې د مبیعې د سلعې او د پیسو په مابین کې د مځکې او د اسمان قدر ته فرق سته ده. علما ورونو که تاسې د ما دا علمي تحقیق بیا اورئ نو یوه خبر زه کومه چې الله مفتی تقي صاحب کړی ده. ګورئ مونږ یو سلعه ده، مبیعه ده، یو روپۍ دي، دا دواړه فرق لري. مثلا زه بازار ته لاړلم، یو بارګین ته ورغلم، په بارګین کې یو موټر ولاړ د ملدا په څو باندې خرڅوي. اشاره مې ورته کړه دغه موټر د بارګین مالک راته ویلي چې دا زه په تا باندې خرڅوم په 10 لکه روپۍ. مالوا مې خیسته، خط مې ولیکه 10 لکه روپۍ باندې. دلته څنګ دی دغه موټر ته عین همدغسې په جودت، یعنی همدغسې جید موټر نوع همدغسې بل موټر دغه څنګ ته ولاړ ده. دا بائع راجګ سو ماته ویلی وي دغه موټر خو مې در باندې خرڅ که خو در کوم دا نه دا بل در کوم. د دواړو موټرو په مابین کې هیڅ فرق نسته ده. نو ما ورته ویلې نه دا نه اخلم هماغه اخلم. نو دی په ما جبر نسی کولی چې په ما باندې بل موټر راکړي، اگر چې ضرر نسته، عین په یو نټ کې هم فرق نسته ده. نو مونږ داسې وایو سلعه او مبیعه چې ده مما یتعینو ده. یو وری چې په اشاره تعین سوله بیا استبدال و بدلول جایز نه دي، جواز نه لري چې دماغ خوښه نه یو هغه وایي چې دا بل واخله. اما په روپیو کې زه دکاندار ته ورغلم، دکاندار ته ورغلم، ما ورته ویلې دا کتاب په ما باندې خرڅ که. ده راته ویلې په 100 روپیو باندې اخلي مل ته په 100 را باندې خرڅوي؟ ده ویلې په 1000 روپۍ. نو ما سره زرګون په لاس کې، ما ورته ویلې دغه زرګون باندې مې دا کتاب درنه واخیسته. ده ویلې صحیح ده. اوس ما دغه زرګون جب کې واچو، بل زرګون افغانۍ مې راواخیستلې، ده ته مې ورکړه. ده ویلې دا نه غواړم بل راکړه. نو دلته دی نسی کولی ځکه پیسې مما لا یتعینون دي. نو ګورئ د پیسو په مابین کې او د مبیعې په مابین کې فرق څه ده. هلته استبدال نه ده جایز، دلته استبدال جایز ده. هغه مما یتعینو ده، دا مما لا یتعینون ده. نو دا بل علمی خبره سوه چې الله مفتی تقی حفظه الله ذکر کړې ده. نو د مطلب دا ده د مفتی تقی صاحب چې الله اصل کې پیسې پیدا کړي د وسیلې دپاره دي، دا وسیله ده. نو دا د پیسو مزاج و طبیعت ده. نننی بازار کې اقتصاد پوهان چې داسې کوي چې پیسې مقصود ګرځوي، وسیله نه ګرځوي. نو دا اسلام کې ناروا ده، ناجائزه ده. اسباب ازمه المالیه و علاجها فی الضوء شریعت الاسلامیه، په دغه نامه باندې په دغه کتاب کې علمی بحث کړی ده. الله مفتی تقی صاحب په فقه البیوع کې یو بل عنوان هم کې ښودلی، 2م جل کې د فقه البیوع تجارت العملات عن طریق الفورکس. نو التم تقریبا 5 دلایلو باندې دا ناروا بلی، ناجائز بلی، ناروایی بلی چې دا جائز نه ده. نو دلایل دلته دی ذکر کوي. بعضې دلایل زه خپله دغه بعضې دلایلو موافق نه یم، خو د اولینی دلیل یې چې ده چې الله عز وجل د پیسې پیدا کړي لپاره د وسیله او تقویم د اشیاو دپاره. په دې ما مخکې بحث وکړ.
یوه خبر دلته بلم علما کوي، علما وایي چې دا مضاربت ده. نو علما ورونو زه یوه خبره کومه، مضاربت د مونږ په حنفي کتابونو کې داسې ده. مضاربت دې ته ویل کیږي چې ته چاته پیسې ورکې، زه رب المال د پیسې راواخلم یو چاته یې ورکمه، خو دغه پیسې به د وسیلې په شکل استعمالیږي. که تاسې د مونږه فقه حنفي عمیقه وګورئ د مضاربت له اول د باب نه تر اخر د باب پورې د رب المال چې مضارب ته پیسې ورکوي، دلته د پیسې ټولې وسیله ګرځول سوي دي. انشاءالله په حنفي فقه کې خو ماته داسې صورت په نظر باندې رانغی چې دا څومره وخت مې کو ډېر کوشش وکم چې داسې یو صورت دې پیدا سي چې په مضاربت کې د پیسې د وسیلتوب نه بغیر د غرض و د مقصود د هدف دپاره استعمال سوي داسې نه ده. اما یعنی مطلب می دا ده چې زه رب المال یو چاته پیسې ورکمه، نو خو هغه پیسې به د وسیلې دپاره استعمالیږي. مضارب به راجګېږي، په هغه به موټر اخلي، په هغه به غنم اخلي، په هغه به پیاز اخلي، په هغه به جوار اخلي، په هغه به کتابونه اخلي، نو هغه د وسیلې په شکل باندې استعمالوي. اما په دغه فورکس عنوان کې که مونږ دې ته هغه وایو څه ورته وایي مضاربت وایو، نو که مونږه مثلا چونکې دا یو نوې مسئله ده، علما د دغه ټکي ته متوجه وي، دا د نوي عصر مسئله ده. اوس چې زه مثلا دغه د آنلاین صرافي سیستم والا ته زه مثلا 1,00,000 روپۍ ورکمه یا $10,000 ورکمه، نو چې $10,000 ما ورکړل، دلته دا $10,000 دی د مقصود په شکل استعمالي، وسیله نه استعمالي، دلته مقصود وګرځېد، ځکه دا د عملاتو بازار فورکس بازار د همدې دپاره جوړ سوی ده. نو علما هغه علما ورونه چې د مضاربت حکم یې په دې باندې کړی ده، نو که لږ علمي تحقیق په دغه باندې وسي دا به ډېره خوندوره وي چې د مونږ په حنفي فقه کې مضاربت څه ده، هلته پیسې وسیله استعمال سوي دي. اما آنلاین سیستم کې یا د فورکس په سیستم کې یا د تجارت د عملاتو د کرنسۍ په هغه کې دلته مقصود ګرځول سوی ده، نو په هغه باندې به قیاس مع الفارقي. نو بیا علما ورونو ټولو هغه علما ورونو چې علمي تحقیق په باندې کړی ده ورته احترام لرم، خو ما هم د ډېر ستړیا نه وروسته الله عز وجل په دغه باندې زه واقف کړلم. هر هغه مسلمان ورور چې د فورکس په اړه د ما نه پوښتنه کوي، شرعاً فورکس ناروا ده، ځکه په دې کې هغه پیسې چې الله د کوم حکمت دپاره پیدا کړي دي د هغې خلاف راغلی ده پکې، نو کفران د نعمت ده او ظلم ده پکې، ځکه وضع شیء فی غیر محلی، ظلم د قرآن په څومره آیتونو باندې غسوی ده، او بل د مصالحو د دنیا نه خلاف ده، او د مجمع فقی اسلامي دولي علماو په دې باندې د ناجوازتوب فتوا کړې ده. نو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه الله دې وکړي چې زه په خپله مسئله کې حق ته رسېدلی اوسېږم. السلام علیکم ورحمة